بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ښه راغلاست. په نن درس کې موږ او تاسې د فونټ برخه وایو په مایکروسافټ ورډ کې. د فونټ برخه ډیر زیاته اساسي او بهترینه برخه ده. کوشش کوو چې دا موږ او تاسې په ښه شان سره توضیح کوو. دا زموږ او تاسې عنوان دی. دا انتخابوو. ګورئ په دې باندې ډبل کلیک کوو، دا انتخابوو. د دې ساحې څخه دغه سنټر ته کوو، منځ ته. دلته موږ فونټ ورته تغییروو. فونټ مطلب د لیکلو سټایل. وینډوز کې موږ تاسې ویلي فونټ څنګه انسټالوو. تاسو که چیرې دلته ستونزه لرئ د وینډوز بیسکس په نوم باندې زما یو ټریننګ دی، ویډیوګانې دي. که چیرې تاسو د حضوري سیم زده کوونکي یاستئ هغه ویډیوګانې هم در سره فلاش کې واخلئ. نو هلته موږ فونټ مکمل تشریح کړی دی. دلته راځو، دا فونټ ورته انتخابوو. دې ساحې نه د دې سایز غټولی شو. ګوره زه چې هر یو انتخابوم سایز د دې څنګه کیږي، زیاتیږي او غټیږي. داسې مې سایز ورته غټ کړه. بیرته کوچنی کولی هم شو. ګوره 10 11 12 دا مو انتخاب کړه. دې ساحې څخه هم غټولی شو او بیرته کوچنی کولی هم شو. دلته که موږ لیکو کو بولډ، دا ډبلوي، بیرته پرې کلیک کوو، د بولډ حالت څخه باسو. ایټالیک داسې یو طرف ته کږوي. که بیا موږ پرې کلیک وکړو د ایټالیک حالت څخه یې څنګه کوي، باسي. دلته یو انډرلاین لري. که موږ په دې کلیک وکړو د دې لاندې یوه کرښه کش شوه. که د کرښه موږ دلته په دې بټن باندې کلیک وکړو، دلته سټایل ورته هم تغییرولی شو. هر سټایل چې موږ او تاسې د کرښه غواړو هغسې انتخابوو. موږ ورته وایو په دې سټایل. بیا راځو، د دې ځای نه کولی شو چې د دې کرښې رنګ هم څنګه کړو، تغییر کړو. سره کرښه مو ورلاندې راوسته. بیخي دا کرښه ختمول غواړو، نو موږ تاسې بیرته په دې انډرلاین باندې کلیک کوو. دا کرښه به څنګه شي، له منځه به ولاړه شي یا به ختمه شي. دا موږ تاسې یو فایل لیکلی دی، یوه خاص برخه فرضاً موږ غواړو یو بل چا لیکلی دی. دا فایل موږ ته راکړی تر څو موږ دا فایل ورته څنګه کړو، چک کړو، یا د ډاکومنټ ورته څنګه کړو، چک یې کړو، ویې ګورو. یوه خاصه برخه ده. د مثال په ډول دا کوم ځای چې ما انتخاب کړی دی، دا برخه کې موږ یو څه ورته وایو چې دا تغییر کوي. نو دا برخه داسې انتخابوو. دلته راځو، په دې اپشن باندې کلیک کوو. strike through, cross something out by drawing a line through it. موږ په دې باندې یو خط کشو. دا څو ګورئ خط مو ورباندې کش کړه. بیرته یې له منځه وړل غواړو. دا خط بیا انتخابوو، په دې اپشن باندې کلیک کوو. کوم خط چې ورباندې کش شوی و هغه څنګه شو، له منځه ولاړه. صحیح ده. دې ساحه کې موږ دا دوه اپشنونه نور لرو. دې دپاره ما دا دوه معادلې لیکلي دي. دا لیکم، داسې غټوم، سنټر ته کوم یې، لږ نور هم غټوم تر څو موږ ته معلوم شي. ایکس مربع جمع ایکس په توان د 3 مساوي کیږي ایکس په توان د 5 سره. موږ که د دې څخه دا دوه انتخاب کړو او بیا دلته راشو، ګورئ دغه ایکس مربع یعنې سوپر سکرپټ باندې کلیک وکړو، دا دوه داسې پاس طرف ته جګ شول. دا 3 هم انتخابوو او 5 هم. نو موږ غواړو 3 او 5 یو ځای باندې انتخاب کړو. نو کنټرول 3 مې انتخاب کړه، د کیبورډ څخه کنټرول بټن نیسم او بیا دا 5 هم څنګه کوم، انتخابوم. بیا دلته په سوپر سکرپټ باندې کلیک کوم. دا یې داسې څنګه کړل، پاس طرف ته ولاړل. که چیرې موږ دا لږ تنظیم کړو، کنټرول ونیسو، 2 مو انتخاب کړه، بیا 3 انتخابوو، بیا 5 انتخابوو. د دې ساحې څخه لږ غټوو. صحیح ده. داسې مو غټ کړل، منظم وکړل. H2 جمع O2 مساوي کیږي H2O سره، یعنی هایدروجن د اکسیجن سره یو ځای کیږي، اوبه لاسته راځي. 2 موږ انتخابوو، د کیبورډ څخه کنټرول بټن نیسو، دا 2 هم انتخابوو او ورسره دا 2 هم انتخابوو. وبخښئ ستونی مې خراب دی. دا مو انتخاب کړه. دلته مونږ په سبسکرپټ بټن باندې کلیک کوو. لاندې طرف ته څنګه شول، راکته شول. اوس یې لږ ذره سایز غټوو. تاسو وګورئ ډېر ښه موږ ته معلومیږي چې H2 جمع O2 مساوي کیږي د H2O سره یا د اوبو سره. د دې اپشنونو څخه موږ څنګه کوو، دلته مو استفاده وکړله. یو بل مهم څیز دا دی، که چیرې زه دغه افغانستان انتخاب کړم، د دې ساحې نه زه د دې رنګ بدلولی شم. ګورئ هر رنګ چې زه غواړم، د مثال په ډول سور رنګ مې ورته ورکړه. یا دلته موږ یو بل څیز لرو د هایلایټر په نوم باندې. موږ غواړو فرض کړه دلته یوه خاص برخه هایلایټ کوو. نو زه دلته راځم، داسې سور هایلایټر اخلم، د 2 ورباندې انتخابوم، د 3 انتخابوم، همدارنګه دا 5.
بیرته دلته راځم فرضاً داسې آسماني هایلایټر را اخلم دا لیکنه خپله انتخابوم دا هایلایټ شوله یا یو بل دا ساحه انتخابوم هره ساحه چې زه غواړم صحیح ده بیرته کنټرول زاید کنټرول زاید کنټرول زاید دا څنګه کوو خپل نارمل حالت ته مو راوستل یا داسې هم کولی شو چې موږ لومړی یوه ساحه انتخاب کړو د مثال په ډول دا ساحه او دې ځای نه لاړ شو داسې هایلایټ کړو بیرته صفا کول غواړئ هماغه ساحه بیا انتخاب کړئ دلته راشئ او ورته ووایئ نو کلر هغه رنګ به څنګه شي ورڅخه صفا شي افغانستان انتخابوم دې ساحې ته راځم ګورئ دلته ځینې تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي هر ډیزاین باندې چې تاسو کلیک وکړئ ګورئ زه اکثره زده کوونکو ته ملګرو ته هم په کلاس یا په صنف کې وایم چې بیسکس د هر پروګرام چې دی که هغه د وینډوز دی که هغه د ورډ دی هغه د اکسل دی د پاور پوینټ دی یا د ګرافیکس ډیزاین دی یا د هر بل علم چې دی بیسکس ډیر زیات اسانه وي خصوصا د دې پروګرامونو تاسو یو څه باندې کلیک کوئ ریزلټ ګورئ دلته زه کلیک کوم دې ساحه کې زه ریزلټ ګورم هره برخه باندې چې زه کلیک کوم ریزلټ ګورم دا موږ تاسې څنګه که تیار ریډیمیډ ډیزاین دی دا مو خپلې لیکنې ته ورکړه عنوان ته دلته موږ آوټلاین رنګ ورته انتخابوو آوټلاین څه ته ویل کېږي زه دا لږ غټوم آوټلاین دغه شاوخوا رنګ وینئ د منځ رنګ چې دی هغه تور دی او د شاوخوا رنګ داسې بلو غوندې یا آسماني شو د دې ځای نه موږ تاسې یو شیډو دې ته ورکولی شو ګورئ شیډو مطلب سیوری تاسو آوټر یعنی بیرونی شیډو ورکوئ دا انتخابوئ انر داخل خواته شیډو ورکوئ د دې ځای څخه دا اپشن څنګه کوئ تاسو انتخابولی شئ پرسپیکټیو فرضاً چې بیرون طرف ته یا داسې طرف ته تاسو وګورئ هلته په ان او ای ته تاسو وګورئ موږ تاسو وګورئ ما پرسپیکټیو انتخاب کړی دی صحیح ده پرسپیکټیو مې انتخاب کړی دی تاسو دلته دا شیډو لیدلی شئ احساسولی شئ سمه ده په همدې شکل باندې موږ مختلف نور اپشنونه هم لرو فرضاً ریفلیکشن انعکاس کوم طرف ته خپل ټکس ته انعکاس ورکول غواړئ ګلو داسې مختلف ګلو ویل کېږي دغه سور رنګ ګوره شاوخوا داسې اضافه والی پکې پیدا کوي یعنی دلته موږ مختلف ډیزاینونه لرو تاسو باور وکړئ چې دا ډېر زیات اسانه دي په دې باندې تاسو کلیک کوئ ډایرکټ خپل ټکس باندې هغې ریزلټ څنګه کولی شئ تاسو مشاهده کولی شئ او لیدلی شئ سمه ده بل دلته موږ یو آپشن لرو ځکه دا ټول ټکس خپل انتخاب کم دلته موږ دا آپشن لرو سنټنس کیس که زه انتخاب کم زما دغه لیکنه اوس په سنټنس کیس کې ده د سنټنس کیس مطلب څه دی د سنټنس کیس مطلب په انګلیسي کې دا دی چې موږ تاسې کله د انګلیسي یوه جمله چې لیکو لومړی حرف یې په انګلیسي باندې وبښئ په غټ حرف باندې شروع کوو لکه دا پاراګراف تاسو وګورئ ویډیو پرووایډز دغه وی دلته غټه ده دا سنټنس کیس دی که زه لوور کیس انتخاب کم مکمل حروف دغه کوم سلیکشن چې ما کړی دی یا کوم پاراګراف چې ما انتخاب کړی دی دا ټول کوچني حروف شول که بیرته زه راشم سنټنس کیس باندې کلیک وکړم لومړی حرف یې د دې جملې څنګه که غټې کړه بل دلته موږ راځو اپر کیس زموږ دغه ټول انتخاب شوی ټکسټ یا لیکنه یې څنګه کړه د انګلیسي په غټو حروفو باندې کړله زه دې څخه دا داسې غټوم تر څو تاسو ته سم معلوم شي ټولې د انګلیسي په غټو حروفو باندې کړه بیا که موږ دلته راشو ورته ووایو کیپیټلایز ایچ ورډز اوس به څه کوي د دې لغاتونو هر لغاتونه فرضاً ویډیو کې به وي غټه کړي پرووایډز کې به پی غټه کړي او همداسې به ادامه ورکړي پاورفل کې به پی غټه کړي ګوره که موږ کیپیټلایز ایچ ورډ باندې کلیک وکړو د هر لغات لومړی حرف چې دی هغه یې څنګه که غټې که وی ټو هیلپ پروو یور پوینټ دا ټول اول حرفونه یې څنګه کړل غټې کړل بیا موږ تاسې راځو ټوګل کیس ته ټوګل کیس کې څه کېږي په ټوګل کیس کې دغه لومړي حروف کوچني کوي نور حروف څنګه کوي غټوي یې بیرته موږ راځو او ورته وایو سنټنس کیس دا یې خپل نارمل حالت ته څنګه که راوسته صحیح ده دا د دې اپشن خبره ده بل موږ تاسې دلته وویلې په تیر درس کې چې فارمیټ پینټر به زه د فنډ په برخه کې تاسو ته وایم زه دغه ډیزاین ما دې ته ورکړه یا په انګلیسي کې یا نارمل په مایکروسافټ ورډ کې ملګرو کله چې موږ یوه ساحه غټه کړو یا یې فنډ بدل کړو یا رنګونه بدل کړو دې ته فارمیټینګ ویل کېږي دا موږ تاسې فارمیټ که
دا موږ انتخابو غواړو همداسې یو فارمیټ دې معادلې ته هم ورکو. نو که موږ اوس همدا فارمیټ بیا دلته ورکوو خامخا وخت نیسي او بل دا چې کیدای شي په دې ډول فارمیټ موږ ورنه کړلی شو ځکه کیدای شي دلته موږ ډیر زیات وخت تیر کړی وي په دې باندې او هغه کوم تغیرات چې وي هغه کیدای شي موږ په صحیح ډول باندې تنظیم نه کړی شو. نو موږ راځو لومړی دا خپل ټیکسټ انتخابوو کوم ته چې موږ فارمیټ ورکړی دا چې موږ کله انتخاب کو بیا فارمیټ پینټر باندې کلیک کوو. تاسو وګورئ زما د ماوس پوینټر شاوخوا یو پینټر غوندې یا موږ تاسو چې دا رنګ ور باندې کوو دیوالونو ته ورکوو برش داسې یو برش راغی. کله چې دا برش راغی مطلب دغه فارمیټ کاپی شو پینټر واخیسته. نو بیا موږ تاسو راځو خپل کوم ساحې ته چې د هغې فارمیټ ورکول غواړو هغه ساحه انتخابو خوښه کوو انتخاب موږ خوښ موږ تاسو وګورئ دا مکمل څنګه شو پینټ شو. صحیح ده داسې مختلفو ساحو ته موږ دا څنګه کولی شو ورکولی شو. خو بیرته دلته یو بل آپشن موږ لرو اریز یا کلیر آل فارمیټینګ. که په دې موږ کلیک وکړو تاسو وګورئ د دې څخه ټول فارمیټ ختم کړه. که دا ټکسټ زه انتخاب کوم افغانستان او دلته موږ په کلیر فارمیټ باندې کلیک وکړو مکمل فارمیټ یې ورڅخه څنګه کړه خاتمه کړه. نو دغه اوس زموږ او ستاسې د فنټ برخه امید ده چې تاسو به په دې اپشنونو باندې پوه شوي یاستئ.